السلام علیکم ملګرو مفتي صاحب چې دنه یو نایابه ویډیو د یار مال چې زه تاسو شریکم دا ویډیو د سره شریکوم او ټول مې زما دا ویډیو به ضرور ګورئ یار زما د ټولو پښتنو ته یو ښکلی پیغام دی دا مفتي صاحب رانه هم ویوړه او دی چې دی نو د دین تبلیغ وکاوه دا مفتي صاحب چې دی نو دی په تراوو نه دی وړی چې دی تراوی و چې زه نه منم زه د قبر عذاب نه منم دی په دې نه دی وړی دا یو پښتون دی ځکه ختم کو دا یو پښتون یو غیرتي و چې بله ورځ زموږ ته نقصان رسي نو دی رانه هم ختم کو دا نه په تراوو دی او نه په بل څیز باندې ختم شوی دی دی صرف په دې وجه باندې ختم کو پښتنو چې بله ورځ له به دا راپاسي او دا به زموږ نه خپل د حق تپوس کوي دا یې نن ځکه ختم کو بله ورځ له پښتونه تا هم وجني موږ پارټو خراب کړي دا د دې پارټۍ دی خیر دی دا د دغه پارټۍ دی خیر دی پښتون را یوځای شه ټول پښتونخوا ختموي د اختر نه به وروسته ته حالات وینې او اختر نه به وروسته څه حالات وي ته به بیا سوچ کوې که نه چې د پروژه کې چې کوم حالات دا ډېر زیات ښه و ځکه چې هره ورځ یو مفتي صاحب هره ورځ یو مولانا صاحب چې دی نو هغه ختمیږي او هغه شهید کوي او په نیوز کې ورته هلاک وي افسوس دا زمونږ حکومت دی او دا زمونږ نیوزونه دي دا زمونږ بیکاره میډیا ده نو ټولو ته هم خواست دی یار چې مفتي صاحب چې دی نو دا رانه هم لاړو را یوځای شی بس دی غر کېږو ختمه یم یو ختمه دا دې ته نه ګوري چې دا جماعتۍ دی دا پی ټی آی والا دی دا مسلم لیګی دی خو چې کم پکې دا کار سړی وي نو هغه وجني او هغه د لار نه سیټ ټکوي چې بله ورځ لا موږ ته چې دی نو په لار کې کانټه نه جوړېږي نو ویډیو د ټولو پښتنو سره ضرور شیر کړئ